زمون لاهور ته تشکیل شوی په دې کال کې زه چلیدم نو هغه کې موږ سره یو الکو داغه حنیف نومو د ملتانو هغه پرون نه کابل ورځ د مسلې تاسو ایمانه کو نو ماته رنګو کو په واتس اپ باندې میسج وکړو نو د مسلې راولې نو بیا وی چې مفتی صاحب ډیر زیات خپه ما ته ویلي دغه شان وي زمونږه لره رشتہ کې راته د ملتان کې وی هغه په هسپتال کې ډاکټر وو پلار هم ډاکټر وو دی په خپل هم ډاکټر وو وی زمونږ په رشتہ داري کې راته خان او وی هغه چې د واده تقریبا 15 شپږ میاشتې شوی وي او 15 شپږ میاشتې بعد چې دی نو هغه بل ورځ خودکشي کړې وه او هغه چې ورو خلکو ته پته ولګېده نو په یا هسپتال کې کړی دا یا په خپل کور کې کړی دا خو بیا مړ پروت خلک چې ورغلي دي 1122 والا ورغلي دي هغه بیا ریسکیو کړی دی او هغه بیا راویستی دی نو مړ پروت نو خودکشي وی کړی دا سره د تعلیم او یو ډاکټر چې دی دته یاد ساتي ګوره کدل یو داسې مریض هم لاړ شي چې د پتم ولګي چې یاره دا مریض ابتدی وکي مریض د داسې بیماری ده نو هغه په داسې طریقه باندې هندل کی چې هغه ته دا محسوس هم نشي دا هغه رشتہ دارو ته دا محسوس نشي چې یاره دا مریض دا ختم دی نو دی چې دی نو دا روان دی په دې ابتدی وکي د دې بیماری د وجې نمري نو دی خو الله داسې یو پیشه ور کړی دا او الله داسې یو شعبه پیدا کړی دا چې د دې د زړه بډیر غټي د دې د ذهن بډیر زیات کولوي دی له هر قسم خلک راځي نو چې داسې یو سړی د معاشره هغه خودکشي وکړي او د خپل ژوندۍ نه تنګ شي نو موږ به چا نه ګیله کوو موږ به ځو چاله موږ باندې چې سخته راشي او داسې بیماري چې موږ پکې د مرګ په حالت کې یو نو موږ چې ډاکټر له لاړ شو هغه موږ له تسلي راکړي مړه به ښه به شي دا دونه بیماري نه ده دا خو عام مسلې دي دا څه دونه مسله نه ده او په داسې وخت کې چې دا ډاکټران هم خودکشیانې کوي نو بیا اوس به څه کوو بل به چاله ځي دومره بهترین نوجوان هلک دی که نه بهترین چې هغه ته ګورې نو سړی وایي چې دا ګوره څومره ښکلی هلک دی او 15 شپږ میاشتې د واده شوی وي نشتره ملتان چې کوم هسپتال دی مشهور وي د هغې نه غالبا چې د ډاکټرۍ دا دغه هم کړو میډیکل او بیا چې دی نو په یو هسپتال کې سرکاري نوکر و ها او پلار چې دی نو هغه هم ډاکټر او د هغې باوجود چې یو سړی دومره تنګ شي یو سړی داسې کار وکړي چې هغه د خپله زندګي ختمه کړي او ډاکټري دومره تعلیم یافته د میډیکل تعلیم څومره ګران دی دا تعلیم حاصلول او بیا داسې یو کار کول نو دا زمونږ لپاره ډېره زیاته لمحه فکریه ده چې زمونږ دا اولاد هغه وایي چې دا صرف وجه دکه به ماته هغه ملګري خبره وکړه حنیف بهي ماته چې چا نو مسلې تپوس یې کوو دا واقعه چې راته چا وویې هغه ماته ووایي چې صرف وجه څه وه چې دی چرته ما نه په جومات کې لیدلی دي نه مې چرته علماو سره په ناسته لیدلی دي بس دکه خپله ډاکټري او خپل تعلیمونه نو دا خپل بچي چې دي لږ ورې لږ غونتې دا مخ دې دین طرف ته ورکې چې دی لږ دیندارۍ طرف ته لاړ شي او د دې ګورې علماو سره تعلق پیدا شي چې علماو ته داسې څیزونه وښیي د دې دا ذهن کولو کي که په دې باندې چېرته داسې حالات راځي چې دې ګورې خودکشۍ طرف ته نه ځي دې کې ستاسو پیدا ده په دې باندې دغه پلار غرق شو دا جینۍ چې دې پاتې شوه د 15 شپږو میاشتو ناوې د هغې زندګي لاړه تباه شوه د هغې مور به څه حالي د هغې حال هم چې کوم دی هغه به د کتلي نو دا صرف د دې دین نه د لرېوالي وجه ده چې سړی د دین نه لرې شي که نه نو بیا د ده په ذهن کې دا شیطان چې کوم دی دا پکې رنګ په رنګ څیزونه اچي وسوسې پکې اچي اخر بیا دی تیار شي چې دی خودکشي وکړي او خپل زندگی ختمه کی دا ډیر ګران کار دی ګوره دا خودکشي کول او دا خپل زندگی ختمول خو بیا هم دا خلک چې دي نو بیا دک طرف ته لاړ شي خپل زندگی ختمه شي دا صرف د دین نه لرېوالی دی او د علماو نه لرېوالی دی ګورئ